د ژمي او د سړو ورځو پر رارسېدو سره په بغلان ولایت کې د سون توکو بیې لوړې شوي دي چې د دې ولایت د اوسیدونکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړی دی. د بغلان اوسیدونکي وایي چې د لرګیو، ډبرو سکرو او نورو سون توکو بیې د پخوا په پرتله لوړې شوي دي چې د ډیرو کورنیو د پیرلو ځواک یې کم کړی دی. دوی وایي چې د بیو لوړوالی د سون توکو لپاره د خلکو د اړتیا زیاتوالي سره یوځای اقتصادی فشار زیات کړی دی. امچوب تو 60 روپیه زیر ما خریدن نمیتونه، توانایی خریداری نداریم. امارات اسلامی هم است که توجه به نرخ‌ها کنه، توجه به ملت کنه. کسی که پیسه دار است او زورش میرسه، مثلا شوب میتونه اگر 200 روپیه شوب میتونه بخره. کسی که غریب است به کراچی کار میکنه یا با دیگه چیزا کار میکنه، به دست کار میکنه، اون نمیتونه شوب بخره. به خدا قرض میکنم میرم در خانه خود. ایزوم و ایگا پاک است، تونوز مچری را نشونده بس خود خبری والا باشه. هیچ چیز من ندارم. من کار میکنم 100-200 یا میره د پیسې نون. که څه هم پلورونکي د سون توکو د پیر او پلور نه رضایت څرګندوي، خو دوی وایي چې د دې موادو ډیری برخه په ځانګړې توګه لرګي له ګاونډیو ولایتونو وارد شوي او د ترانسپورت لګښتونه پر وروستی قیمت اغیزه کوي. نسبت به سابق حال خیلی خرید کم است. اگرچه مهاجر هم آمده، دیگه هم آمده، نفوس ما هم فضل خدا زیاد شده، امنیت هم است، هر حسابهای ما خلیمت است. مگم یک ذره خرید کم است، شاید که مردم اقتصادش یک ذره ضعیف باشه. دیگه اولو که بود در بین 5 و 6 روز یک مدل چوب سودا میکردی، دیگه سودا میشد، ولی قدر نیست. چوب ما از سمت مزار شریف میاریم، از امام صاحب میاریم، از طلا برفک میاریم. له بل خوا د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي چې د بازار کنټرول روان دی او د سون توکو د بیو د تنظیم لپاره د څارنې پروګرامونه پیل شوي دي. د دوی پر وینا د بیو د لوړوالي مخنیوی او په بازار کې توازن رامنځته کول د دې ادارې له لومړیتوبونو نه دي. موږ نرخنامه لرو، سبا ان شاء الله موږ نرخګزاري هم کوو، بیا به د دې نه جدي پاملرنه کوو، زو نظارت او څارنه به کوو. اینو باید چې څوک قیمت د موږ نرخنامې نه خرڅي، هغه به موږ بیا ان شاء الله دکان به مهر لا کیږي، د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. د هوا سړېدو سره د سون توکو لپاره د کورنیو اړتیا زیاته شوې ده او هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بغلان ته راستانه شوي دي هم دې توکو ته ډېره اړتیا لري. اوسیدونکي له چارواکو غوښتنه کوي چې د بازار په دوامداره څارنې سره نرخونه متوازن وساتي.